تاسو ټول سره به حتما دغه پوښتنه وي چې اسلام د لومړي ځل لپاره څرنګه افغانستان ته راورسېد او خپور شو. د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې کوم دین حاکم و او د افغانانو مذهبي وضعیت څرنګه و. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته افغانستان کې د اسلام د خپرېدو په هکله پوره معلومات راټول کړي دي. نو تر پایه له موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. په 9 میلادي پیړۍ کې په دنیا کې یوازې 2 زبرځواکه او لویې امپراتوري موجوده وې چې یوه یې د فارس او بله د روم امپراتوري وه. دغه 2 امپراتوریو د شام په منطقه کې همیش سختې نښتې درلودې او دلیل هم په افریقا باندې د سلطې حاکمول ول. په هغه وخت کې د جزیرة العرب خلک غیر متمدن، بې نظمه او د علم څخه لرې خلک ول. دغه 2 امپراتوریو هیڅکله کوشش ونه کړ چې جزیرة العرب تر خپل ولکې لاندې راولي، چې د دې دلیل په جزیرة العرب کې د حرارت لوړوالی، د اوبو نشتون او د سوځنده لویو صحراګانو لرل ول، او همدارنګه په دې ځای کې داسې کوم غنیمت نه و چې د دې 2 امپراتوریو ورته پام شي. دغه 2 امپراتوریو جزیرة العرب ته دومره ارزښت نه ورکاوه چې خپلې لښکرې ورته داخلې کړي. همداسې مهال چې د اسلام نور په جزیرة العرب کې له مکې مکرمې څخه په خپرېدو شو، ډېر ژر مدینې او شاوخوا سیمو ته ورسېد. اسلامي لښکر وکولی شول چې په ډېر لنډ وخت کې په شرق او غرب کې ډېر فتوحات وکړي. د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه وروسته د ابوبکر صدیق د خلافت په دوره کې ټول جزیرة العرب د خالد بن ولید د قماندانۍ لاندې فتح شو. تر هغه وروسته د عمر فاروق د خلافت په دوره کې د فارس او روم امپراتوریو سره سختې نښتې پیل شوې، چې په پایله کې په شام کې له رومیانو څخه بیت المقدس فتح شو، او په شرق کې د قادسیې په جنګ کې ټول عراق او د ایران یوه برخه فتح شوه. په دې مهال کې د ایران پاچا یزدګرد و. یزدګرد په خپل ځان کې د مسلمانانو سره د جنګېدو توان ونه لید او د افغانستان خاورې ته یې شاتګ وکړ. اسلامي لښکرو په ډېر سرعت سره د ایران خاوره تر خپل ولکې لاندې راوسته او د ساسانیانو شاهنشاهي یې د تل لپاره ختمه کړه. د ایران تښتېدلی پاچا یزدګرد په مرو کې په مرموز شکل ووژل شو او د اسلام لښکر د افغانستان تر پولو راورسېد. دا هغه مهال چې د افغانستان جغرافیه پاشل شوې وه او په 2 برخو وویشل شوې وه. په شمال کې ترکانو حکومت کاوه، په غربي افغانستان کې ساسانیانو حکومت کاوه، او په مرکزي او جنوبي افغانستان کې رتبیل شاهانو حکومت کاوه. د حضرت عمر فاروق د خلافت په دوره کې د فارس امپراتوري د مسلمانانو لخوا له منځه ولاړه او د روم امپراتوري ته سخت زیانونه واوښتل. د روم پاچا کنسټانټین چې په مسلمانانو به یې ملنډې وهلې، اوس حاضر شوی و چې مسلمانانو ته جزیه ورکړي او ځان په امان کې وساتي. اسلامي لښکر د نیشاپور د تسخیر څخه وروسته د هرات دروازو ته راورسېدل، اما مخکې له دې چې افغانستان خاورې ته داخل شي حضرت عمر فاروق وفات شو. له دې خبر سره سم مسلمان مجاهدینو د افغانستان پر پولو توقف وکړ څو چې نوی خلیفه وټاکل شي او د جهاد فرمان صادر کړي. د حضرت عثمان ټاکل کېدو سره سم هغه د افغانستان د جنګ مشري عبدالله بن عامر ته وسپارله. د عبدالله بن عامر له ټاکل کېدو سره سم اسلامي لښکر د هرات پر لور مخ ته ولاړل. هرات د لنډمهاله محاصرې څخه وروسته په مسالمت آمیزه توګه تسلیم شو او اسلام یې قبول کړ. عبدالله بن عامر وغوښتل چې احنف بن قیس چې یو تکړه او دلیر مجاهد و د تخارستان د جنګ مسؤل وټاکي، ترڅو نوموړی تخار له لارې د شمالي افغانستان څخه فتوحات پیل کړي. احنف بن قیس له شمال څخه جنګ پیل کړ او مخ پر بلخ را روان شو. عبدالله بن عامر هم د هرات له فتح څخه وروسته د غربي افغانستان څخه مخ پر بلخ روان شو. بالاخره په 33 هجري کال کې بلخ له 2 لورو محاصره شو او 2 ورځې وروسته فتح شو. په بلخ کې د زردشتیانو په معبد کې لګېدلی اور چې زردشتیانو به ورته عبادت کاوه له منځه ولاړ او خاموش شو او پر ځای جامع جومات ورغول شو. د بلخ د نیولو څخه وروسته اسلامي لښکرو د کابل د نیولو په موخه حرکت پیل کړ. د دوی موخه دا وه چې د کابل له لارې څخه شرقي افغانستان ته داخل او د سند تر اوبو ځان ورسوي. اسلامي لښکر کابل ته د ننوتلو څخه د مخه د زنبیلک شاه چې د زنبور پاچا په نامه مشهور و له کلک مقاومت سره مخ شوې. د مقاومتونو څخه وروسته زنبیلک شاه مجبور شو چې ګردیز ته شاتګ وکړي، اما د لږ ځنډ څخه وروسته د کابل د بیا نیولو په موخه د کابل تر دروازو راغی. عربو په کابل باندې له 2 طرفونو څخه سخت جنګ پیل کړ، د خواجه صفا د غره له لورې او د دیمزنګ د غره له خوا، چې په دې غرونو کې د رتبیل شاهانو له خوا مشهور دفاعي دیوالونه جوړ شوي دي چې آثار یې لا تر اوسه د کابل په اسمايي غره کې پاتې دي. په دا مهال مسلمانان د شهدای صالحین په منطقه کې د سختې ماتې سره مخ شول، چې له هماغه وخت څخه را په دې خوا دا منطقه د شهید شوو اصحابو د قبرونو په وجه د شهدای صالحینو په نامه یادېږي. دا مهال د 3م خلیفه عثمان رضی الله عنه لخوا تازه لښکر د هند د نیولو په موخه کابل ته راورسېدې. د نویو لښکرو پر رسېدو سره سم زنبیلک شاه مجبور شو چې وتښتي.
چې په دې سره کابل د اسلامي لښکر لخوا په مکمله توګه فتح شو. زنبیل اکشا د تېښتې پر مهال په مرموزه توګه ووژل شو او د رتبیل شاهانو چې په کابلي شاهانو هم مشهور ول سلسله یې پای ته ورسېده. د افغانستان په تاریخي روایتو کې مشهوره قصه داسې راغلې ده چې یو مسلمان مجاهد چې په دواړو لاسونو کې یې تورې وې په تنهایي سره دښمن زړه ته ورودانګل او مخ ته یې تګ وکړ. له دښمن سره وجنګېد تر دې چې د اوسني کابل د شاه دوشمشیره مسجد ساحې ته ورسېد. بالاخره په دغه ځای کې شهید کړی شو او سر یې ورڅخه قطع کړی شو. نو په همدې اساس خلکو په دغه منطقه کې د شاه دوشمشیره په نامه مسجد جوړ کړ چې لا تر اوسه په خپل ځای دی، خو د دې روایت او سند دومره قوي نه دی چې باور پرې وکړی شي. د کابل د فتح څخه وروسته اسلامي لښکرې تر پنجاب او سند ورسېدې. ټول باطل مذهبونه او خدایان له منځه ولاړل. په شرق کې د هند څخه نیولې، په غرب کې تر هسپانیا پورې او په شمال کې د قسطنطنیې څخه نیولې، په جنوب کې تر یمن پورې د اسلام جنډه په رپېدو شوه. پخوانی خراسان یا اوسنی افغانستان ټول د اسلام په مقدس دین مشرف شو او افغانستان د کلونو حرج او مرج او ګډوډۍ څخه وروسته د یو مقتدر اسلامي نظام خاوندان شول. له هماغه وخت څخه وروسته افغانستان یو اسلامي هیواد بلل کېږي چې 99.6% خلک یې مسلمانان دي. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک کړئ او خپل نظریات سره په کمنټ کې شریک کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ.